تازه د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد اشرف غني ته د افغانستان د اقتصادي چارو سمبالښت وړاندیز کړی. سلام، وخت بخیر، ستړي مشئ. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد پخواني ولسمشر اشرف غني ته درخواست کړی ترڅو د افغانستان اقتصادي چارې سمبال کړي او د افغانستان اقتصاد په خپو ودروي. دا خبرې پرون د سکایپ له لارې د اشرف غني او ذبیح الله مجاهد ترمنځ ترسره شوي، خو اشرف غني ورته په جواب کې 4 شرطونه ټاکلي. باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، باید د پاکستان سره راکړه ورکړه بند او له هندوستان سره د راکړې ورکړې دوستي اعلان کړي، باید حکومت مو ټول شمولوي، باید د جمهوریت تیرو پوځیانو ته په خپل نظام کې ځای ورکړی. ذبیح الله مجاهد د دغه شرطونو په اورېدو چوپ پاتې شوی او د خپلو مشرانو سره د مشورو کولو غوښتنه کړې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت یې شبې. دا یو څه شی جوړ کړی.